عاشورې میاشت زمون پښتانه اردو والا او فارسی والا ټول وته عاشوره وای او په عربی کې وته محرم وای. د اسلامي کال لومبه میاشت لکه څنګه چې انګریزي کال د جنوري نه شروع کیږي دغه اسلامي کال دا محرم نه شروع کیږي. نو دا د اسلامي کال لومبه میاشت محرم. عربی کې وته اشهر حرم وای. هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او دا د میاشتو بعض خاص احکامات هم شته. نو په هغې کې لومبه میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ ده چې هغې ته د دې میاشتې لسمه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په احادیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خدای د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض ده. بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریش او عربو به په دې ورځ روژه نیوله او غلاف د بیت الله به یې بدلاو. کیدی شي چې دې د اهلي کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې د عاشورې ورځ بهتره ورځ ده. نو دوی پکې د بیت الله غلاف بدلاو او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبه په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو په مدینه کې يهوديان اوسېدل. نو يهوديانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیہ السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا مرګ مون قرآن دی کړو لاندې کېدو والای. الله وکلا اس فکر مکوي اغه تاسو نشی رانه کولې زما طاقت تاسو سره. قوم موسی علیہ السلام ته وی ته پروا نه لاره چې کوم اصل لار دا غدي پرې خاو او په غلطه لار لاله دا خو ته په مون علي وی بس ما ته هدایت هم دغه سي او بو ورغه الله سوکم بحر قلزم ډیر غټ دریاب د مالی دلې زور ته تل لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصہ الله وتوي وی په دې کونټه دا دریاب وه. موسی علیہ السلام په کونټه دریاب او پاګه کې لارې جوړ شي او د موسی علیہ السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې و کې دې څنګه پورې وته لو بس په پورې وته شو. نو دې کې فرعون راغی په ور غټ او دا وی قبل د زما زور دا دریاب زما د زور موشلو هغه خو بزن ته خدای انا ربکم الاعلى استاذ له خدای. نو دا ما توشلې ده یو پروتوکول هم ورته وایو ملاوش. نو موسی او دا قوم په ورانه بلکې بخاری کې راځي چې اسنت د حیواناتو لم خدای او شعور ورکړي. نو جبرئیل علیه السلام په یو طریقه اسور داخل کا. نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریاب الته موسی علیہ السلام سره د قوم اوته او دیره د دریاب په میاس کیو چې موسی علیہ السلام ته الله فرمایي ودا کونټه دی واپس دی دریاب نه یاو. نو چې دریاب له کونټه یاو نو دریاب یو بل سره وچاږي هغه سمندر دریاب. نو موسی علیہ السلام سره د ټول قوم خدای دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباہ او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل او د قوم خدای محفوظ کا. نو ودا د عاشورې ورځ ده يهوديان حضور پاک ته خبره کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روزه نیسو د شکرې د وجه نه چې زموږ پیغمبر موسی علیہ السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ سره زموږ د بشرانو زموږ د قوم او زموږ دشمن چې فرعون دی او دغه مرګري دي هغه خدای پاک خرق او تباہ کړ. نو موږ د شکرې د وجه نه روزه نیسو. نو دا خبره په يهوديانو او رسول الله مبارک دې خبره رد نه کړ او بیا یو ټکی او فرمای وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږه تاسو نه زیات د موسی علی السلام تابعداري خو حد مو حقداري.
تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع یو د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو خو عزیر علیه السلام د خدای وای او د خدای زوی وته وای او سجده وته کوي تاسو مشرکین یې نو موږ د موسی علیه السلام رښتونه تابعدار یو نو چې تاسو نشه نو موږ به ونیسو نو امر بصيامه نو علما لیکي ادا وما مخکې به در هجرت نه مخکې نیولا نو صحابه ته حکم وکړو یوم اقر وجو اقص جاری وساته روز افضل ده او دا خبره معلومه شو چې دا دونه برکتی روز د بخاری شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن خدای تباہ کو نو د مسلمان د پاره دا خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان د پاره دوی به خوشالي دادا چې دا هغه دشمن داغه پروان دی خدای غر کو تباہ دا روزه همیشه رسول الله مبارک نیول بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض شو چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت اعلان وکړ ویو سره رمضان روزه فرض شوه نو د عاشورې روزه دغه فرضیت منسوخ شو که څوک نشه ډیره خدای ثواب دی پکې او که نه نشه نو څه ګناه پکې نشته مخکې فرض او سنت شوه مرتبه را اعلان شو نو صحابه به بیا د روزه نیول تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفات پورې د روزه نیول او د وفات تر مخکې بیا فرمایل لا ان بقيت الى قابل فآینده کال ته پاتې شم لا اسومن التاسع نو زه به سره نه هم روزه نیسم د دې وجه علماء لیکي چې اواز په لسمه ورځ د څوک روزه نه نیسي يهوديان په دې ورځ روزه نیسي ماغي سره تشبیه نو نه هم لري وسره مرګري کنه هم ني نو یو لسمه لري وسره مرګري او بعض عالمان چې کوم د يهوديان دي لکه د په وطن کې نشته نو که یواد لسمه هم نيسي نو تشبیه پکې ناراضي نو خیر دی جایز که څوک په مکروه وي تحریم نه وي تنزیهي وته نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به دته وي اره طالبانو خبره ده نه که څوک سبا لسمه ورځ در دې میاشتې یوازې مروجه نيسي نو خیر خو غوړه دادا کنن چا نیولې او سبا مروجه کی وړه راخدا او کنن چا نیولې نو سبا د خالی او د اتوار دوار وځي دی بیا ودس بهتره ده صدقه بهتره کنن چا نیولې نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی آینده کال پاتې شم نه هم اباب ور سره نسم هم لسم هم نه هم واغی آینده کال پاتې شو نو کنن چا نیولې نو سبا دې مونږ خبر خلاص شو او کنن چا نیولې نو سبا دې ونسی وسره دی یو لسم د اتوار مونږ د دې روزي فضیلت څه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روزه ونیولا وې دا الله نه پورا امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیانې دا الله نه پورا امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف دی یو کال نو زمانو زنانو تم دا خبر اورول رسوي ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې کنه نه نیولې سبا دی وسره ونیسي کنه نه نیولې نو سبا او بل ورځ دوی ونیسي که طاقت یې نه خیر سبا د خالی نه ونیسي دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو د دې ورځې یو دویم فضیلت دی ایو حدیث تر تمام وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن كان فيك کلام په دې حدیث بعض علماء څخه خبرې کړې دي او بعض علماء دې حدیث ضعیف هم بلکې اکثر علماء وته وي خو خیر خبره د فضیلت تا او زموږ علماء لیکي چې فضایل کې ضعیف حدیث هم دا غي باندې عمل مناسب دي چې بندو حدیث الفاظ سره حضور پاک فرمای من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال وی چې څوک د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ باندې اهل عیان د پکور کې چې کم خلک او دی ول عموما ډوډۍ اغي باندې فراخ روزي خوړه نو وسع الله عليه سائر سنته نو راتون کې مون کال بدل خدای پاک فراخ روزي ور اوس ګوره لکه په حدیث پوي کې فراخ روزي وته فراخ روزي څه ته وای لکه نور کله د پکور کې یو روټه پخوله چې بچو گزاره کوي نن دوه پخېګا نور کله سلور پخولې چې بچي گزاره کوي نن پنځه پخې نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری ستن وسر خیر د فراخه کله ګروزي روجي موجي مور سره پخې نور کله به خالی روجي پخولې نن لکه فراخي په خوخه پکې واچي دې ته فراخي و دا نه چې ډېر قیمتي ډوډۍ په خوري حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ په خورا حدیث کې دا نشته چې ډېر پیسې ولګاو نه فراخه پختو لفظ تاسو په خپويږي یعنی تاسو روټه بچولا ورکا چې غي دا نه وای چې بابا ډوډۍ کم شونه را بابا روجي خو خلاص شو نور را بیبي دا خو خلاص شو نور را چې غي پریمان او خوري پختو کې ته پریمان پلاستیک شو خبر ها یو سړی ویره د فراخي دی دا چې نور کله به ډوډۍ ورکولا نن وسره میوه ورکو نور کله به میوه په یو کیلو خوړل یا په هفته کې به یو ځل خوړل او دې د لو په 2 کیلو غوښه او دې د لبد بدري سيزونه پاخه کم او په بچو باخره لا خبره
اوس خو خلکو ته اسانه ده، اوس خو پروجونه در کړه ماشاء الله ډک پراته دي. اوس خلک چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته سنبال کې ویښېږي. نو په شریعت کې منع نه دي، صحابه به هم غوښې وچولې، خو هغوی به ورسره بل چل کاو، هغوی به د قربانۍ غوښې درې حصې کړې. نو یوه حصه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له ورکړه، بله به په میلمنو خوړه، یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له، او بله حصه به په خپله خوړه. نو هغه به زر نه خلاصېده، ګډان به ګډ به یې لالو، مالدار به خان به لالو، نو اوچا به نو سنبال به بیا به وروسته خوړه. نو که هغه خپله یوه حصه ته سنبالولی شي، خو تاسو مونږ خو هغه خپله نه، د فقیرانو یې سنبالو، د مسکینانو یې سنبالو، او پرجونه لاندې باندې ډکي، په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې، او چې تپوس دی کې دا معشورې له ساتلې ده. هلکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانۍ غوښه ته عاشورې له ساتي، د عاشورې نیت پکې مه کوه، هسې که ساتې ساته. نو خیر فرج به الحمدلله ستاسو لبریزې لبریز، نو په بچو یې وخورئ، غوښه پې وخورئ، ښکلې روزي بچو له ورکړئ. او دا ورکوي خلک، دا روژه څوک نه نیسي، خو دا کار کوي. ځکه ما نه اکثر خلک دا تپوس کوي، یاره دا تپوس کم خلک کوي، یو دوه کسانو دا ټلیفون وکړه یا درې، وایي هغه روژه به کله نیسو. لیکن د شلو نه زیاتو خلکو د دې میاشت په شروع کېدو دا تپوسونه شروع کړي دي چې مولوي صاحب هغه چې پراخه روزي ورکوي هغه کمه رواز ده، بچو له چې پراخه ډوډۍ ورکوي هغه کمه ده. معدې کې یو کال پراخي ده، نو ځکه د دې تپوسونه کوي، او د دې تپوس نه کوي چې روژه کله ده، ځکه هغې کې یو کال ګناه معاف کېږي. نو ګناه ته خیال نشته چې معاف شي، خو د کال پراخي ده، نو دې مار تپوس کوي. اب چېرته چې د رجب د زبرګې په میاشت راشي یا د شعبان راشي، هم دا خلک وایي هغه پراخه روزي چې د هغه په ډېر ورځ والا کې ده، مونږ د خدای بنده دی کې نه ده، په عاشوره کې ده. نو دا بس لازم ملزوم ګورې نه ګڼه چې خامخا داسې ده، خامخا نشته پکې. یو بهتر کار دی کړي او که کړي ونه کو نو سم نشته، لازم به عاشورې دا باندې وایي چې عاشوره دې ته وایي چې بچو له خامخا ورکې، مستحب کې دا شی نشته چې خامخا به. خو خبره ده په بچو فراخه روزي وخورئ، نو آینده یو کال به له خدای روزي فراخه کړي، او روژه ونیسئ، د یو کال د روژو ثواب به له خدای پاک درکړي ان شاء الله العزیز. زما وروڼو اوس په دې ورځ باندې بعضې خلک د عاشورې په ورځ ځي مقبرې ته، دا پکې نشته په شریعت. مقبرې ته هر وخت تللی شي، هغې کې دا تخصیص نه شي چې د عاشورې به دې کې ثواب ډېر یا د عاشورې په ورځ مړو ته فایده ډېره ده، نه دا پکې نشته. ټولې ورځې یو برابر، په نورو ورځو تللی شي، په دې تللی شي، په بل ور دې ورځې تخصیص په نه کوي چې په دې ورځ باندې، او په دې ورځ خلک لاړ شي په خوا. خو دا رواج شکر دی ختم شو، عالمانو دا خلک پوه کړل، نو د خلکو ذهنونه کولاو شو. پخوا په دې ورځ باندې خلک مقبرې ته تلل، نو په قبرونو به اوبه به ځان سره وړي، په منګو کې او په کوزو کې. پخوا دا په دغه کولرې مولرې نه وې، نو په دې قبرونو د پاسه به یو باد شول. مونږ به وایي ما چوې وایي نه که نه، حسن حسین دواړه یاد یا لکه حسن مسلسله یاد وی حسن حسین تګي وفات شوی دي، نو دا وبا شو، نو هغه الته تګي وفات دي په کربلا کې، او بدلته د بشیر جان په قبره چې بشیر جان خو تګي نه دی مړ، او کته په بشیر جان په قبر وواجه، نو خدای شته کړه د خپل مبارکه ته ورس دلته په مړیا چې نو هغه خو هغه بر دراکاږي، هغه خوري خبر اخلاص ده، نو ستا مړی ته نه رسی، نو التبا غوی ته حسن حسین ندی په دې ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی. ها دویم بس قانونو مسور به او دا دایرونه مې او په قبر مې واچ، دا نشته په شریعت کې. کته خامخ حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول وان، نو اسی یو مسلمان لته کیلو باور جوس په اسکا، او دا لغله یو 2 کیلو والا چې کورې پاخه کی، مسور والا یو 2 کیلو والا چې کور پاخه کی، وغه والا چې کور پاخه کی، او دا نیتو کې خدای رضی ثواب د رسول الله مبارک غنیاز بن او مبارک نسی حضرت حسین دا ورولس، نو دا یو فائدہ شو. نو چې په خوره واچه څه فائدہ ده؟ مارغانو ته مچول شي، په یو ځای کې مارغانی ورواچه وته خبره، او مارغانو له خدای روزي ډیره ورکړي، مسلمان غریب فقیر لا ورکا، هم د دې ورځې تخصیص پنه کې چې خاص په دې ورځ غي ته ثواب رسي او په بل ورځ نه رسي. هر ورځ کته خیراتو کې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نو سیته ورو بخې، نو فائدہ ده. نو دا په قبرونو دا چې اوس خلکو ختم کو په خوا په سیب دا شوري پروت د دنیا بروانه دي قبرونو دلالت کوي، او یو بل رواج او شکر دی ختم کو، هغه ته به شګلولې بغلولې به ما شومان لکانو جنګې نو پشکری کې به رحل کې خاو، رحل به کولاو، نو چې راهل کولو کې نو سلور پرې جوړ شي،
نو دا به پشکور کې پشکاری کې کېخو د پسر به کېخو او په کورونو کې بغیر دې شګلولې بغلولې نور څه ټکی و معنی یې نو خلکو باغی له څه شی ورکاو چا به غنم ورکول وې دا د حسن حسین برخه ده نو پشکاری کې بیچ یو ځای کې باغ سلور کور جوړ شي راهل کولاو کې یو ځای بجوارو بل ځای بغنم خلکو ورکول بل ځای بغړه ورکول دا سه نور هغه وخت چې کوم سيزونه دا ټول ماشومان د سار نه شروع شو تر غرمې پورې او تر مازیګره پورې په دې کورونو بغردل شګلولې بغلولې نو خلکو به اغیله څه شی ورکاو نو دا د حسن حسین برخه ده خدای ته وګوره د حسن حسین برخه دونه معمولی شی نه دی د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه یو ګډلال کوي ثواب مې غیتو یو غویلال کو ثواب مې متوبه نو سوال پکې خلک په کوڅو کې بغردي دا په شریعت کې نشته او خیرات د خاص رسره تعلق نه لري هر وخت کول شي دریم یو رواج امون ماشومان هغه دریم رواج د مشرانو ته بیان دا شورې پشپه بخل کو ډنډې برا په هوا کې وشته یاد لکه ډنډې به جوړې د ټوکړې نه او هغه به د خور په تیلو کې لمدې کړي او اور به وته ورته کو ابي وشته بر ټول شپه دا ډنډې وشته وی دا شورې شپه دا په دې موږ ماشومان په دې داګونو کې په خوا ډاګونه ډیر اوس ټول داګونه ختم شو خلکو نیول نو په خوا به په دې داګونو کې دا شی وشته دا ډنډې لوی جشن به د شپې ټول شپه دا ماشومان بارو دا سړي بابان او دا ډنډې به بر وشته شکر دې غرسم ختم شي او یو بلمو ما ته یحتی زکه د توه کوټه ته بخلکو خاطر نو دواړه لاسونه به د کوټه چت دراو باندې او حسن درزا تاسو څه ټکی به وینو اے حسن درزا او کوټه لا ما ادا جوړ په یزید د دې نام لکه دا رواجونو په خوا علم کمو زمانو شکر دې علم زیات پار کول کې خدای عالم پیدا په هر محله کې خدای یو دوه عالمان پیدا او په خوا په جمعهتونو کې زاړی مامان به غریبانان صرف قران به ذکر دا سه علم نو لکه اوس ته کم علم او خپل درانه علما موجود حکام هغه او شکر الحمدلله علم زیات شو نو خلق پوي شو او په عقل خلق پوي شو نو دا رواجونه ختم شو نو اوس دا شوري سو خبرې شروع چې تاسو یې کوي یو روزه او پر روزه مې پوي زه په دغه ورځ باندې خیرات په دغه ورځ باندې خپل بچو باندې فراخ روزي خوړل دا مستحب عمل دی دا په عاشوره کې کوي که خیری ان شاء الله العزیز دا دې میاش کې یو ډیر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره چې دا غنو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ډیر محبوب بچي واه دا څه خپل بچي د حضور پاک او دا څه نیازبین بچي چې زما په خپل پیغمبر ډیر قرار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث غن الفاظ دفتو یو بیبی رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم له او پیغمبر علیه السلام ته وی سیب یو خوب می ولید او ډیر خطرناک خوب می ولید وی ستاده وجود نم یو وخرا پریکلا او زما په خپل غږ کې دولای کې واچو نو حضور پاک وت فرمایي رایت خیره وی تا خشته خوب لیدل دي ان شاء الله او بیا سوی تلد فاطمه ان شاء الله غلاما يكون في حجرك وی د فاطمه بچی کیږي او تبه د دیتوب خدمت کې ستاره کې برابر زیږي دا خپل خوب دي نو فولدت فاطمه الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصد فاطمه بچو شو حسین نو زیدا غدایتوب خدمت میکاو نو ما را واغش په خپل غیږ کې مکیناو تاسو دا اندازو لګوي چې حضرت حسین څوک شو د پیغمبر مبارک د لور بچي هغه بچي چې دا بیبي خوب کینی وستاد وخت ټوکړه زما غیږ کې را پرې وتا دا حسین د رسول الله مبارک د وخت ټوکړه شو حدیث رسول الله مبارک نو یوزل دخلت یوما دا ټکی ماوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوزل په حضور پاک وردن نشو فوزعته في حجره نما ما شمرا واغشتو د رسول الله مبارک کې مکین دا حسین ثم كانت مني التفاته ودا سي اقوى مو کتل
وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل حسین په غیږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدل زارو قطار لو رحاتا دسترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک قالت دا بی بی وی فقلت یا نبی الله بأبي انت وامي ما لك مور پلار مې درنه قربان سو شو څه چلو شو ما خو دلته مسیره واس حسین او غیږ کې مې درته کېنو دا خو د خوشحالۍ خبره ده ستا خوښ مسیرې غیږ کې مې کېنو نو څه شو چې دا تجارت د اوښکو نه دي یو شان اوبه را روانې دي الله اکبر الله اکبر وی حضور پاک فرمایل چې اتانی جبريل علیه السلام فاخبرني ان امتي ستقتل ابني هذا وستا امت بستا دا بچي وجني ستا امت بستا دا بچي وجني فقلت هذا دا بچي دا زما خوخ بچي دا زما نیازبین بچي دا زما ګران بچي هذا استفهام دغه دا پیدا دي دا نیازبین دا ګران دا محبوب دا خشته بچي چې ما غیږ کې دی به زما امت وجني بنا واتاني بتربه من تربته حمراء وتا تخيب جبريل لال او سره خوره راولوي دا هغه خوره د کوم ځای بسا دا بچي وجلي کې امت په وجه هغه سیو شو د ما هغه سیو شو لاله په دا ورځ د عاشورې پرواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچي چې په غیږ کې به کېنه حضور پاک یو ځل دغه په منبر باندې ناست دغه په منبر حضور پاک ناست او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی دا هم درته ویم د دینو فضل بنت حارث د رسول الله مبارک ترو د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وته ام الفضل بنت الحارث د حضرت عباس بیبي و د حضرت عباس رضی الله تعالی د حضرت میمونه خور د حضور پاک فینه و دا د پیغمبر بچي کوم بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بچي چې دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي او دې کې دا حسن او حسین دواړه را روان دي تیندکونه خوري کله ودرېږي او کله پریوزي دا هغه هم د خپل بابا سره ډیره زیاته مینا نو چې کوم ماشوم په منډه را روان او لیک سره مینه نو درس خوري چې زر او رسم زر خونه چې راځي جمعات کې را روان دي او درزونه خوري یو درز بل درز الله اکبر د دوالو جهان مبارک سردار تقریر پرې او د منبر نه کوشو او دواړه رچت کړ یوې پدیر کې نو بلې پدیر کې او فرمایي وی صدق الله زماره ورشتیا دي انما اموالکم واولادکم فتنه استاسو مالونه او استاسو بچي غټه زمایش وی دا دواړه بچي می ولیدل چې درزونه غختل مال راتل وی ټیک نشم نور پاسه د رچت نه کلو پغې کې مې کې تقریر وکړه دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرې خو دا مې کینو څومره ګران څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا او یو حدیث ته بل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي عقبه ابن حارث وی حضرت عقبه ويصلى ابو بكر العصر حضرت ابو بكر الصديق طبعا دیگر منذ ثم خرج يمشي ومعه علي ما ذكر منذ بار وقت علي رضي الله عنه وسلم فرأى الحسن يلعب مع الصبيان دا بل مشرور حضرت حسن دا ماشومان وسره لوبي کول لوبي ماشوم كان فحمله على عاتقه حضرت ابو بكر روچت کو پوګیا کین او سوي بأبي زمادي د پلار پر رب سبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي قسم خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دي د علي په شان نه دي علي خندل او بل حدیث کې سره دي وی حسن نیمه برای سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډه د حسن یو شان دي او د رسول الله مبارک کونډه او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړي حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسه دي دوړو وسو فضیلت ده ته تاسو ته پته ولګي چې ما سونه ظلم کړی دی څومره زیاتې کړی دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه دا نو سی په بدر تکې نو هغه مبارک اوګه چې هغه قیمت نشتا هغه برکت اوګه چې هغه قیمت نشتا او د خپل نو سی حسن په اوګه باندې کې نو لیدل نو یو صلی په لار روانو نو د ماشوم ته وای نعم المركب یا غلام الک نعم المركب رکبتا
نعم المركب ركبت یا غلام بچي په ډېره عجیبه سورلی سورلی رسول الله لکه مرکب سورلی دې ډېره اعلی ډېره قیمتي ډېره مزیداره رسول الله مبارک سو فرمایل اوهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډېره مزیداره د سورلی زم او شاه سوار ډېر مزیدار حضرت حسن دا بچي چا پرې د دې یو ظالمه یو خزه او لمسول او زهر یو ته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو او دا د علی رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نفر زما بچي حسن د رسول الله په شان کې د نیمه لاله د زما بچي حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې په ترمذی کې راځي حضرت انس وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د څوک وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخوخ خدای رسول مینه نو چې د دوارو جهانو سردار به فاطمه کرلا نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی را غواړه شاب خپل ځامن نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی را غواړه نو غیبه ولا را وصل نو فیشمهما ويزمهما الیه نو ځان ته را په وصل دي سینې پورې جوخ بکل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو مې کشمالو چې څنګه بنده بویم با ځان ته یو ځکل دي سینې پورې جوخ دا مینه ده دا محبت ده او دوړ به بوئی کړل بوئی لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا پرې نه خو دیم شهیدان کړل حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على ام سلمہ ام سلمہ ام المؤمنین دا بغیر داخله شما وهي تبكي جاري ام سلمہ جاري ما ورته فقلت ما يبكيك سشي دي جاري ولي جاري قالت ام سلمہ ته مسلمانانو مو ام المؤمنین فرمائی رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعني في المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدو حضور پاک میں خوب کی ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب فسرو گره د خور ډکاو د دوارو جهانو سردار میں په خوب کی ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب گره مبارکم د خور ډکدا او سر مبارکم د خور ډک دی نو ما وتوی مالک یا رسول الله دا الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په گره دی دوری الوتی دی خور الوتی دی وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسرا لم حسین شهید شو دا میدان نراله د خپل بچی شهادت میں په خپل سترګو ولیدا چې زما امت زما بچی مړ څومره ظلم شو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په سینې پوری نه و او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک په دې رونه خود او رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائی حضرت اسامہ بن زید وی طرقت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت وساجت نو دشبی حضور پاک لور فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء وی حضور پاک و تو صادر په سفر کړو غیږ کې تشیخ پټ صادر ولا ادري ما هو بما تفتن وجد سدي فلما فرغت من حاجتي جما خپل ضرورت پورا کو ما هذا الذي انت مشتمل عليه تعالی رسول الله صادر کې پټ کړی صادر دې پچا کور کړی دی فکشفه صادر لري کا فاذا الحسن والحسين على ورکه نو دا دواړه ماشومان په غیږ کې کېنول حسن او حسین په نیمه شپه کې صادر په خور کړو او بیا څه فرمایي رسول الله مبارک وی هاذا ابنا و ابنتا ابنتي دا مې بچی دي او د لور بچی مې دي اللهم اني احبهما یا الله زما د دواړه ډېر خوښ دي واحبهما تو سره مينو کې واحب ما يحبهما او جدي سره څوک مينه کوي خدای تعالی سره مينه لیکن مينه وسره شو ظلم ورسره شو ظلم هغه بچي چې رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران دي اور رسول الله مبارک فرمائی ترمذی حدیث تے قال لعلی وفاطمه والحسن والحسين علی و فاطمه و حسن و حسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم چې دې سره چا جوړي د دوی سره څوک مینه کوي زما او سره جوړه ده او چې دې سره څوک جنگ کوي هغه سره به زه جنگ کوم څومره ظلم دوی سره لیکن دې کوفیانو ظالمانو شهید کړو دې کوفیانو ظالمانو شهید کړو
یو ځل رسول الله مبارک د حضرت فاطمه د کور مخې ته حضرت ابو هريره وای نو یې الوی اسملک اگر روانکار شته ماشوم دې کړه روانکار خوش طبع نه یعنی حسن د لږ سات پس را منډه کړې نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وته یا الله زما د سره مینه د خدایا چې څوک د سره مینه کوي نو تم ور سره مینه کوه حضرت بر ابن عازب وی چې رسول الله مبارک وکړو او دعا وکړه اللهم اني احبه فاحبه خدای د سره زما مینه ده تو ور سره مینه وکړي او عائشه بی فرمایي وی خرج النبي صلی الله علیه وسلم غداتا یوسات وعليه مرط یو من شعر اسود شلیو دا ویختو شلی چې په خوا به خلکو جمع کې جوړه هغه راغی حسن ابن علي داخل بیا حسین راغی شلی کې داخل کړ بیا فاطمه راغله هغه شلی کې داخل کړه بیا علي راغی شلی په هغه خور کړه او بیا سوی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یو دعا ده خدای مو پاک کا الله تاسو پاک کړی دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه لیکن زمارونو دغه چې دی دا بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لورلم کنه وی ساجت مې پورا وی بیا صادره چولې په چا باندې وی مې چې دا سدي وی حسن او حسین دي نو دې وخت کې تاول راځي دي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ رااله او په لوبي د زمکه تراله ردینه مخکې زمکه ته نه وراله ملك لم ينزل الارض قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای نه اجازه ته غوښتل مکه ته زمالي اجازه راکا او ځم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوشخبری ورکړه افرشتره له په سلام واچو خوشخبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار زمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلکو غوښته راځه د یزید په مقابله کې همدغه د کوفه خلکو شهید کړ بحثي کسانو په بحثي کسانو کې دعا یا کسان شهیدان دعا یا کسان چې هغه کې اهل بیت رسول الله مبارک تقریبا 23 او باقي نور صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانه د پیغمبر د غنیاز بن وسیل د کوفه گورنر عبید الله بن زیاد د اثر یو نو هغه ته لکه څنګه کې څوک چاته یو تحفه ډاله پیش کړي نو عبید الله بن زیاد ته د رسول الله مبارک د نوسی سر په کاسه کې پیش کړي حضرت انس وایي قال اتى عبيد الله بن زياد برأسه كتيا عبيد الله بن زياد برأس الحسين وجعل في تست فجعل ينبت وقال في حسنه شيء قال انس وقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه فقلت اما انه كان من اشبههم برسول الله حسن صحیح روایت ده عبید الله ابن زیاد په کاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړ نو چې پیش یې کړ نو سره یو چوکاوا هغه چوکې د حضرت حسین د پوزه داسې و وی خلک وی داسې کولې دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وای دی بم د قیامت پر ورځ د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نو سی وای نیاز بین چوکاوا سره د پیغمبر د حضرت حسین د پوزه په وای وی تا خلک وی داسې کولې حضرت انس وی مال غسر الله ما لری کا چوکا ظالما زما د قسم د الله په ذاتی چې ما رسول الله مبارک لګل چې دا پوزه خپل کړل دا ظلم شدت پیغمبر مبارک د نوسی سره حضرت حسین او ممرو غوښته او می شهید کړ او وتوی د یزید بادشاہي به باندې نه د یزید بادشاہي نه حق ناجایز ولی تاسو رې سره غوښتم ولی مرګ لراو او په بے دردۍ شهید کړ زه افسوس کوم زمانو حضرت عثمان د خلکو شهید نه کړ چا شهید کړ ځان د مسلمانانو حضرت عمر شهید نه کړ حضرت علي شهید نه کړ حضرت حسن شهید نه کړ زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطر دي دنیا غټ علما شهیدان کړ نو سم کې دا ما اساس لګی راځي چې دا څومره غټ علما دي لا چې الله څنګه ور دي سپینګرو علما دا چې الله څنګه ور دي دا په یو دي کم را ورځي
یا ویم حضرت حسین له لاس ورته د پیغمبر نیازبین بچی له لاس ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په د ګورګړو یې وشته اسکم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیازبین بچی نه سر پرې کاو اکم بدبخت او چې بیا گورنر له په توفه کې پیش کړي سر اکم بدبخت چې کاسه کوي چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت چې پچو ولا پوزم او الله غسر رسول مشکات کې راځي او اقبا د خدای مسلمانان مسلط ټولې مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او ځکه چې ورلما نو خلق به قد جاء راغله مې دا څه دی وی چې سر مچتون یو مارو حیما اراغه او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نصیب په کاسه کې سر پیښ شو د پسویمو کې به غمار دنه غیب بشو بیا به دی وتلا بیا به مار راغی په دې سرونو شیندلې پراتور دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خو درو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه بننه او غیب بشو بیا بر هغه سزا ولخدای په دنیا کې ولخدای وتو خلق ته چې په داس پیمه د حضرت حسین پوز له غزار ورکړي نمر نفس سر دې پرې کړی دی سر به پرې کېږي پرې شو او د پوز له غزار ورکړي دی پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټټونه وو ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار دی هغه د کوفي خلکو باندې تردنه پورې حسابونه زیرا یو عذاب نه پاتې ولا خبره چې د پیغمبر مسیح څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ولا خبره نو دیر ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دیر ورځ باندې شي زیاتې شي ډېر ظلم شي تمارونو دا مې د دیر ورځې متعلق تاسو ته حالات بیان او باج علماء لیکلي دي چې په دې کې یو لس غټه کارنامې نورې شي نو دا د شوري ورځ ده اوس به تاسو په دې کې څه کوئ بس تاسو علماء چې کوم عمل دی هغه درته یو روزه شو خیر ان شاء الله یاد شو او یو به خیر خپل بچو باندې فراخ روزه ان شاء الله دا د ورځې برکت دی او د ورځې فضیلت دی زمونږ د جمعه ته زمونږ د عمردو کې یو خان تیر شوی دی بمبه خان وته ډېر نیک سره بمبه نیک سره او چې رښتیا خبرې په دغه خپل زمانہ کې هغه وخت حافظانو غټ خانه مو لیکن قران شریف یاد او حافظ او د قران شریف او د علماء سره ډېر زیات مینا واجی صاحب رحمت الله علیه سره ډېر مینا دغه کې عمر دون دی خوا دا چې پکې مارکیټونو دغه د کوجرا کې دنه یو جمعه ته جوړ کړو چې کې فرناس تو خشته خپل سپینې جامې بچولې خشته ساړي خدای پاک یو بخي دا یو مسجد قیس خانه نوم زموږ د جمعه سره کله کله امداد کوي کله پیسې وروړي د خپل وس مناسب او د جمعه کې ولګوي یو ځل نه سو کړه نو بیګا بیا لګوم د پیسې وروړي د جمعه کې ولګوي او تقاضا د دې کې جمعه ته دعا وکړي هر سړی د دعا محتاج لګا دعا وته کوي چې خدای پاک خیر برکت نصیب کړي او د جمعه سره چې زموږ څومره امداد کړی دی الله دې ول قبول کړي او بیمار مې اکثر غریب الله دې قسم له روح صحت ورکړي الله دې په خپل بچو خوشاله کړي او الله دې ټول خاندان سره د غمونو فتنو نه محفوظ کړي زموږ د جمعه سره چې چا تعاون کړی دی او کوي الله ټول له خیر ورکړي ټول له برکات ورکړي ټول د هر قسمه فتنو او آفتونو او مصیبتونو نه په حفظ او امان کې اوسه زموږ یو دوست په کارخانو مارکیټ کې هغه هم عباس صاحب په دې ماربلو کې هغه څه تقاضا کړی دی چې په دې دغه کې ټایلونو کې به د جمعه سره تعاون وکړو دعا کوي چې خدای پاک هغه تعاون قبول کړي دا ما بقي چې صرف ډېر کار پاتې دی اوس په دې کې بس صرف د دې بجلی کار پاتې دی او د دې ټایلونو کار پاتې الله پاک دې په خیر سره ورسوي الله تاسو ډېر خوشاله کړي الله هم د برکاتو ژوندۍ نصیب کړي مسافر ته دعا کوي خلک بار ملکونو کې مسافر دي او زموږ د دعا په تمه دي الله دې پر رزق برکت واچي الله دې ښه کاروبارونه ولا ورکړي الله دغه مسافرو په سعودي کې دي کې اماراتو کې دي کې نور ملکونو کې دي الله ټول له خیر برکت د خوشاله ژوندۍ ورکړي او د هر قسم غمونو نه وساتي زموږ د جمعات مقتدیان یا کې د بار نسوک راځي الله دواړو جهان خوشاله نصیب کړي د چا بچی نه الله نارینه اولاد ورکړي تو بیماران الله روح صحتونه ورکړي سو په څه قسم غمونو فتنو کې مبتلا دي الله غمونو او فتنه په خوشاله وږي ماجد زموږ غیم راغی دعا کې یو پریشانی ده چې خدای پاک ولا پریشانی په خیر او په خوشاله بدل کړي برحمتک یا ارحم